شیخ مولوی اطیع الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د جمعې مبارک ورځ ده او روایاتو کې دی ورځې ته سید الایام یعنی د ټولو ورځو سردار ویل سوي دي چې په کال کې څومره ورځې راځي او په کال کې الله تعالی څومره ورځې ایښي دي. د ټولو ورځو سردار هغه د جمعې ورځ بلل کیږي او د ټولو ورځو مبارک ورځ هم د جمعې ورځ بلل کیږي، ځکه الله تعالی د جمعې د ورځې انتخاب د بعضې داسې کارو د پاره کړی دی چې د نورو ورځو انتخاب د هغې د پاره نه دی سوی. روایاتو کې راځي حضرت آدم علیه السلام چې د ټوله انسانیت پلار دی، هغې ته وجود الله تعالی د جمعې په ورځ کې ورکړی دی، یعنی هغه پیدا سوی د جمعې په ورځ دی. حضرت آدم علیه السلام د جنتونو څخه د دنیا ته راشو سوی هم د جمعې په ورځ دی، او د حضرت آدم علیه السلام وفات او رخصتېدل د دنیا څخه دا به هم د جمعې په ورځ باندې. او د جمعې په ورځ کې الله تعالی یو داسې ګړی ایښی دی، یو داسې ساعت چې هغه ګړی مستجاب الدعوات دی. په هغه ګړي کې که سړی کومه دعا وغواړي، که د دنیا متعلقي، که د آخرت متعلقي، که د خپل حاجت متعلقي، که د خپل پریشانۍ او د مشکل د حل متعلقي، الله تعالی هغه دعا قبلوي. او د ډیرو روایاتو څخه دا معلومیږي چې د قیامت ورځ هم الله تعالی د جمعې په ورځ جوړوي. نو ځکه د جمعې ورځ دا ډیره مبارکه ورځ ده چې دې ورځ باندې سړی د الله تعالی عبادت وکړي، او دې ورځو کې الله تعالی په دې ورځ باندې انسان د الله تعالی سره د خپلو مشکلاتو او پریشانیو حل وغواړي، او د خپلو ضرورياتو د حاجتونو د پوره کېدلو غوښتنه د الله تعالی سره وکړي، او د دین خبره واوري، او د هغې په خاطر د خپل ځان د اصلاح کوشش وکړي. ځکه دا ډېرې مبارکې ورځې دي او دا ډېره مبارکه ورځ بلل کېږي. نو موږ همیشه د جمعې په ورځ باندې څه دیني مذاکره کوو، څه دیني ویدا کوو، په دې خاطر چې هغې باندې به الله تعالی زموږ د ځان اصلاح وکړي، هغې باندې به الله تعالی د عامو مسلمانانو اصلاح وکړي. نو د تیرو سوچ موسه زموږ هغه وینا هغې پر سیرت باندې راګرځي چې هغې کې موږ د پیغمبر علیه السلام د سیرت واقعات ږدو، هغې کې موږ د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانو، هغې کې د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ او یو نمونه او یو نقشه د دې امت دپاره ږدو. ځکه د پیغمبر علیه السلام سیرت، د پیغمبر علیه السلام زندگی دا د دې امت دپاره د هدایت لویه نمونه بلل کیږي. تیره جمعه کې مې دا خبره کړې وله چې کله پیغمبر علیه السلام ته په غار حرا کې
د نبوت تاج پر سر باندې کښېښول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی د نبوت خلعت او لباس ورکړ او حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره ملاقات وسو. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په سینه پورې ونیوی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت خدیجة الکبرا کور ته راغلی. حضرت خدیجة الکبرا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل پریشانی بیان کړه او ورته وایي چې زما پر ذمه باندې ډېره غټه ذمهواري راغله او انی خشیت علی نفسی، زه پر ځان باندې بیریږم چې دا ذمهواري به زما په لاس باندې سر ته ورسیږي او که نه، او داسې نه چې د دې ذمهوارۍ په ادا کولو کې زما څه قصور وسي او زه د رسوایۍ او زه د ستړیا سره مخامخ سم. حضرت خدیجة الکبرا د ټولو څه مخکې اول دته په خپله تسلي ورکوي، ورته یې کالله لا یخزیک الله ابدا، هرگز داسې نه ده، الله تعالی به هیڅکله تا نه رسوا کوي. ځکه تا کې بعضې داسې خویونه سته، تاسو کې بعضې داسې خصلتونه سته چې د هغه خویونو او خصلتونو په خاطر باندې الله تعالی انسان نه رسوا کوي. هغه خصلتونه د کامیابۍ خصلتونه دي، هغه خصلتونه د عزت خصلتونه دي چې ته د قریبانو سره وسیله رحمی کوي او ته د غریبانو سره همدردی کوي او ته د میلمنو اکرام او عزت کوي او چې پر کوم ځای باندې مشکلات راسي په مشکلاتو کې د خلکو مرسته کوي او چې د کوم چا په زندگی کې دغه حالت دغه خصلتونه دغه خویونه راسي هغې دغه خویونه د رسوایۍ او د ذلت ذریعه نه وي، نو ځکه تا هرګز الله تعالی نه رسوا کوي. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ښې تسلۍ په خاطر هغه د خپل اکا زوی ورقه ابن نوفل ته راولي چې هغې د جاهلیت په دور کې پر نصرانی دین باندې و او هغې ته په خپل دین کې الله تعالی ډېر غټ علم ورکړی و او هغې دې وخت کې د انجیل چې د حضرت عیسی علیه السلام آسماني کتاب و د هغې ترجمه یې په عبراني باندې کوله او د هغې عمر 120 کاله ته رسېدلی. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته کښېناوی ورته یا ابن عمي اسمع من اخي ما يقول، ای زما د اکا زوی ته د دې ځوانه څه خبره واوره، ته د دې خپل وراره څه خبره واوره چې دا ستا وراره څه وایي. چې کله ورقه ابن نوفل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه پوښتنه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې ته د جبرائیل علیه السلام ذکر کوي چې ما ته حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی. ورقه ابن نوفل ډیر په حیرت کې سو، وای دا خو هغه فرشته ده چې کومه فرشته حضرت موسی علیه السلام ته راتلله، ورته زه دې ته ډیر په حیرت کې یم، پر دې ناپاکم ځکه باندې چې دلته د بت پرستۍ بغیر بل څه نسته، دا فرشته به پر دې ناپاکم ځکه باندې څنګه راسي؟ ورته که چیرې پر دې ناپاکم ځکه باندې دغه فرشته راغلي نو بیا خو د دې مځکې دپاره ډیره د نیکبختۍ او ډیره د خوشقسمتۍ لویه علامه ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته خپل بیان کوي نو هغې به را افسوس کوي و یا لیتنی کنت حیا، کاش دې وخت کې زه ژوندی وی ما ته الله ژوند را کړی وی، یا لیتنی کنت جزعا، کاش ما ته الله تعالی ځواني او قوت را کړی وی، فانصرک نصرا مؤزرا، ما به ستا په ډېره کلکه باندې مدد کړی وی. چې کومه زمانه کې قوم ستا په مقابل کې دریږ، چې په کومه زمانه کې قوم تا د دې وطنه څه ایستلو ته مجبوره کوي، نو کاش په هغه وخت کې زما ژوند هم وای زما ځواني هم وای، زه به ستا پر څنګ درېدلی وی، زه به ستا در شا درېدلی وی، ما به په ډېره کلکه باندې ستا حمایت او مدد کړی وی. چې کله هغې دا مجلس ورته وکړی حضرت خدیجة الکبرا د ورقه ابن نوفل څه پوښتنه کوي، وایي زما د اکا زویه الله تعالی تا ته ډېر عمر درکړی دی او د عمر سره سره تا ته ډېر غټ علم درکول سوی دی او چې څومره آسماني کتابونه دي د دې ټولو کتابو سره ته ولد او اشنا یې او په دې ټولو کتابو باندې عالم او خبر یې. ته ما ته دا ووایه چې په دې کتابو کې د یو بل نبي بشارت او زیری شته که نشته چې دې مځکې ته به بل نبي راځي؟ په دې کتابو کې د دې ذکر شته. هغه ورته و
په انجیل کې هم د دې ذکر ستا، په تورات کې هم د دې ذکر ستا، په زبور کې هم د دې ذکر ستا چې څومره آسماني صحیفې دي په هغو ټولو کې دا ذکر ستا چې آخرنی نبی به راځي او ټوله دنیا د هغې انتظار لري او د هغې نبوت به د شرقه صدر غربه پورې، د هغې نبوت به د جنوبه صدر شماله پورې، د هغې نبوت به د دې زمانې څه د ده د راتګه صدر قیامته پورې او د هغې د راتګه څه وروسته بیا الله تعالی د بل نبي د راتګ ضرورت نه محسوسوي او هغه به خاتم النبیین، هغه به سید الاولین، د ټولو انبیاو سردار به هم دی، د ټولو انبیاو آخرنی انسان به هم دی. چې کله ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته دا خبره ښکاره کړه نو حضرت خدیجة الکبرا ورته وی ورته دا کازوی د هغه نبي یو څه نښانې راوښیي چې هغه به څنګه انسان، د هغې زندګي به څنګه وي، د هغې د زندګۍ حالات به څنګه وي، د هغې د زندګۍ اوقات به څنګه وي، هغې به پر دې مځکه باندې څنګه وخت تېروي. ورقه ابن نوفل د هغې ته اولنۍ علامه دا ښکاره کوي چې هغه نبي به یتیم وي، د هغې به پلار نه وي، د هغې به مور نه وي او د هغې کفالت به په خپله رب العالمین په خپله باندې کوي. نو ورقه ابن نوفل د حضرت خدیجة الکبرا ته د هغې نبي اوله نښانه دا ښکاره کوي چې دا به یتیم وي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې دا نښانه وله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یتیم پاتس چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار عمر 21 کاله ته د عبدالله عمر ورسېدی، د هغې نکاح د بني زهره قبیلې د یو زنانې سره وسوه چې د هغې عمر 20 کاله و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار عمر 21 کاله و، د حضرت امینې مبارکي عمر 20 کاله و. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مور په نس کې وجود ته راځي، دنیا ته راځي او د مور په نس کې وجود پیدا کوي او دی د دنیا ته سترګې لا نه یې راښکاره کړي، پلار یې د دنیا څخه ورخصتېږي، وفات کېږي. هغه د قافلې سره تللی دی د شام پر طرف باندې، چې کله مدینې منورې ته راځي د بني زهره قبیلې سره تېرېږي نه هغه لاره کې پر هغې باندې د تبو ناجوړي راځي، هغې پر هغه ځای وفات کېږي، په هغه لار کې قبر جوړېږي. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر هغې 6 کاله ته ورسېدی، 7 کاله ته ورسېدی نو مور یې په یو سفر کې د مدینې منورې څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راولي، د پلار و قبر ته یې دروي او هغه بچي ته څه وایي، ورته یې محمده در دې خاورو لاندې چې کوم څوک پروت دی دا ستا پلار عبدالله دی. ورته عبدالله د قافلې سره تللی و او ما ته دا خبره کړې وله د تګ په وخت کې چې کله قافلې را ورسېږي نو د قافلو ژنګولې وغږېږي او د قافلو شان را ورسېږي نو ته به زما مخ و استقبال راځې او ما به تا ته ډېرې تحفې را رسولي. ورته محمد ډېرې زمانې تېرې سوې، ډېرې قافلې رالې او ډېرې ژنګولې وغږېدې او ډېرو زنانو د خپلو خاوندانو استقبال وکړی، لیکن محمد زما د کورو دروازه ته ستا د پلار د مرګ ژنګوله وغږېدله. آخر ورته یا عبدالله محمد نورانی بچی هغې ستا ملاقات له راغلی دی، ته دې خپل بچي ته سر راپورته کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام شاوخوا ګوري چې د پلار کومه مینه ده او پلار په څومره محبت کې بچی په غیږ پورې نسی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه تمه پوره نسوله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زندگی کې هغه نعمت په نصیب نسو. د هغې څه وروسته هغه مور د پلار پر قبر باندې یو ساتکی فریاد کوي، د هغې نوم اخي 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 او صحرا ده، حاجانو بلیدلې د ابوا په مقام کې د هغې مور کرار کرار سترګې روح پټېږي 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 او هغې مور په هغه لار کې رخصت کېږي او د دنیا سزي او هغه وفات کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماشوم بچی بیا ام ایمن در لاس نسی او بیا مکې مکرمې ته راولي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار وفات هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په داسې زندگی کې سوی دی چې د هغې زندگی د مور په نس کې روانه وه.
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور وفات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر 6 کال یا پر 9 کال عمر باندې راغلی دی. نو ورقه ابن نوفل حضرت خدیجه الکبرا ته د هغې نبی اوله نشانه دا بیانوي چې هغه نبی چې دنیا ته راځي هغې به یتیمي او د هغې کفالت او ساتنه به په خپل رب العالمین کوي. او دویمه نشانه چې هغه نبی به څنګه وي، ورته دویمه نشانه هغه ده چې هغې نبی به فقیر وي، هغې به غریب وي، هغې به مسکین وي او د هغې پالنه او پر هغې باندې مال خرڅول دا به د قریشو د یو مالدارې زنانې په نصیب وي چې هغې به پر ده باندې خپل مال خرڅوي، هغې به پر ده باندې خپل دولت خرڅوي او هغې به د ده کفالت کوي. او حضرت ورقه ابن نوفل هغې حضرت خدیجة الکبرا ته وایي ورته یې دا کار لورې هغه علامې ما ته په تا کې ډېرې ښکاره معلومېږي چې هغه زنانه به ته یې چې هغې به پر دې فقیر نبي باندې خپل مال او دولت خرڅوي. حضرت خدیجة الکبرا ته الله تعالی په مدینه کې ډېر مال او دولت ورکړی و، ځکه د نکاح څخه مخکې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې د قافلې سره تللی چې د دې د تجارت قافلې به راتلې، لیکن هغې خپل مال او دولت ټوله پر پیغمبر علیه السلام باندې خرڅ کړي او د هغې صله هغې زنانې دا ولیدله چې د دې د سلامو دپاره به الله تعالی د عرشه څخه جبرائیل علیه السلام راستاوه. حضرت جبرائیل علیه السلام به رالی، پیغمبر علیه السلام ورته جبرائیل څنګه رالی؟ الله را واستول ورڅه خدیجې ته زما سلام وایه. ځکه د پیغمبر علیه السلام زندگی به د فقري، د پیغمبر علیه السلام ټوله زندگی هغې په کوم حالاتو کې تېره سوه. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها حضرت عایشه مبارکه د هغې د کور حال بیانوي، وایي د پیغمبر علیه السلام چې څومره زندگی تېره سوله داسې ورځ نه راغله چې پیغمبر علیه السلام دې په ورځ کې 2 ځله په وربشي نه ډوډۍ ځان مړ کړی، د غنمو ډوډۍ خوله نه، لیکن چې وربشي نه ډوډۍ پیدا کېدله د هغې هم دغه حال و کیفیت. حضرت عایشه مبارکه یې ځل وایي 2 میاشتې مسلسلې تېرې سوې چې زموږ په کور کې اور نه سو بل. نو یو صحابي ورته ستاسو خوراک څه و؟ ورته یې الاسودان 2 تور شیانو، تور خرماو پر هغې باندې د زمزم اوبه سربېروي او په تور خرماو د زمزم په اوبو باندې موږ 2 میاشتې مسلسل گزاره کوله. په کومه شپه باندې چې پیغمبر علیه السلام رخصتېږي وفات کېږي، په هغه شپه باندې د پیغمبر د زندګۍ دا حیثیت چې د یو یهودي په کور کې د پیغمبر علیه السلام زغره په ګرو او په رهن باندې پرته ده چې د هغې څه یو څه پیسې اخیستې دي د کور ګزاره پکې، او چې په کومه شپه باندې پیغمبر علیه السلام وفات کېږي په هغه شپه باندې په کور کې دومره تیل نشته چې چراغ بل کړي، او په هغه شپه باندې په ټوله کور او په ټوله مسجد نبوي کې تاریکي ده. ځکه د پیغمبر علیه السلام زندگی حضرت خدیجة الکبرا ته ورقه ابن نوفل وایي چې هغه نبی به فقیري، پر هغې به ډېره د فقر زندگی تېرېږي. حضرت کعب ابن عجره هغه رالی، پیغمبر علیه السلام مسجد کې ناست دی، چې ورته ګوري د پیغمبر علیه السلام پر دې رنګ باندې ډېر ژړوالی دی او د هغې پر رنګ باندې یو قسم ضعف دی، یو قسم کمزوري ده. ماره ورته کښېنستی، ورته و ابي و امي مالي اراك متغير اللون، ورته د الله رسوله زما مور و پلار دې درته قرباني په دې رنګ کې دې نن ډېر تغیر معلومېږي، رنگ دې ډېر په ضعف او په ډېره کمزوري کې دی اخر ولي. پیغمبر علیه السلام ورته والله ما دخل هذا الجوف ثلاثه ايام لقمه واحده، په الله دې مې قسم چې دې نسته نن درېیمه د یو ګوله نه دور ننوتلی. نو د هغې په وجه باندې زما په رنګ باندې خامخا اثار معلومېږي. حضرت کعب رضی الله عنه منډې کړې چې ورغلی د یهودي یو څه وشان دي هغه وبېدل غواړي، هغه وشان یې ژر ژر اوبه کړل، د هغې په عوض کې هغه یهودي یو څه خورما ور برابره کړله، هغه خورما یې راوزغلوله، پیغمبر علیه السلام ته کښېښوله. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه دې راوړله؟ ولې ولاړې دومره په تلوار؟ دی ورته والله انی لاحبک،
اے د الله رسول په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده او ستا د رنګ دغه کیفیت لیدل د ما برداشتولی نسو نو په دې وجه باندې ولاړم. پیغمبر علیه السلام ورته انظر ماذا تقول، ته پر دې خپله خبره باندې لږ غور وکړه ته څه وایې. دی بیا ورته والله انی لاحبک، په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده. پیغمبر علیه السلام بیا ورته انظر ماذا تقول، ته لږ پر خپله خبره فکر وکړه. چې کله هغه دریم ځل د خپله خبره بیا ورته راګرځوي نو پیغمبر علیه السلام ورته ان کنت تحبونی، ای کعبه که ستا یقینا زما سره محبت دی نو فاعد للفقر تجفافا، د فقر او د مسکنت دپاره تیار سه، او داسې فقر به در باندې راځي، داسې مسکنت به در باندې راځي تجفافا چې هر څه به در څه ختموي، هر څه به دې ختمیږي. ورته یا کعب، ورته الا الفقر اسرع الى من يحبني، ای کعبه فقر هغه چاته چې زما سره محبت رازق لري هغې له فقر او مسکنت او غربت دومره په منډه راځي من السیل الى منتهاه، لکه پر غره باندې چې باران کیږي او د غره د سره سه د غره بیخ له سیل او سیلاب په څومره تلوار ځان را رسوي چې کله اوبه په واله کې راویږي او واله د مځکې پر مخ باندې نه وي، د غره د سره سه د غره در پایه پورې ورته هغې اوبه چې د غره د سره سه د غره در پایه په څومره تلوار را رسیږي چې په زندګي کې زما سره د چا محبت یې هغې به غربت او فقر ته ځان تیاروي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي الفقر فخری، فقر زما فخر دی. نو په دې وجه باندې ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته د پیغمبر علیه السلام یوه نشانه دا بیانوي چې هغه نبی به فقیر وي او پر هغې نبی به د عربو یو زنان خپل مال و دولت ټوله قربانوي. پیغمبر علیه السلام ناست دی، حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راغلی، ورته یا رسول الله ان الله یقرئ علیک السلام، اے د الله رسول الله تعالی سلام وای، الله تعالی سلام تر واست او د سلام سورست الله تعالی یو پیغام په لاس راکړي. هغه پیغام دا دی چې انی اوحیت الی الدنیا، الله تعالی ما دې دنیا ته وحی او امر وکړي او دنیا ته مې یو پیغام پیش کړي. هغه پیغام دنیا ته پیشول دا ان تمرری وتکدری وتزیقی وتشددی علی احبائی، چې کوم څوک په دنیا کې زما سره مینه او محبت لري، زما محبوب خلق دي، نو دنیا ته ما دا پیغام پیش کړي چې ته به پر هغې باندې ډېره ترخه یې، د هغې زندګي به ډېره ترخه یې، په دنیا کې د هغې زندګي به ډېره ستړې وي. وتکدری، پر هغې به ته تاریک یې، لکه یو سړی چې په تاریکه شپه کې زندګي تېروي، پر هغې به روښانه ورځ داسې تاریکه وي د ډېرو مشکلاتو په وجه. وتزیقي، د هغې زندګي به ډېره تنګه وي په دنیا کې، او وتشددي، د هغې زندګي به ډېره سخت وي. پر چا باندې الی احبائی، چې کوم څوک زما سره محبت لري. نو الله تعالی ورته ویل دا پیغام راکړئ چې ما دنیا ته دا وحی وکړي چې ته به پر زما پر دوستانو ډېره ترخه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تاریکه یې، ته به زما پر دوستانو باندې ډېره سخته یې، او ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تنګه یې. د څه دپاره که یحب لقائي، چې هغې زما ملاقات ډېر محبوب بولي، هغې زما د ملاقات ډېره تمه ولري. د الله ملاقات د په مرګ باندې کېږي چې هغې به همیشه د خپل مرګ په فکر کې، او د مرګ بعد الله تعالی ملاقات دی، د الله تعالی نعمتونه دي، د الله تعالی مهمانخانه او جنت دی، هغې به دې ته ډېر خوشحاله وي. نو دې دپاره دنیا ته مې دا وحی هم وکړي، او دویمې دنیا ته دا وحی هم وکړي چې دنیا ان تسهلی وتوسعی وتحبی وتزینی علی اعدائی، اے دنیا تا با ډیره اسانه او ډیره بفراخه او ډیره بشایسته او ډیره بخوږه زما پر دشمنانو باندې. فراخه زندگی به هم د دوی، خوږه زندگی به هم د دوی، د نعمت ډکه زندگی به هم د دوی، او د دنیا سره به د دوی ډیر محبت او دنیا به دوی ته ډیره خوبصورت او شایسته وي.
د څه دپاره کوي یکره لقائي چې هغې زما د ملاقات څه بد وړي د مرګ څه بد وړي هغې زما ملاقات ته هېڅکله نه تیارېږي ځکه دنیا داسې شی ده چې الله تعالی د خپلو دوستانو دپاره ډېره تنګه جوړه کړې ده چې دوستان د خپل مرګ ته خوشحاله او د الله دوستان د خپل رب ملاقات ته خوشحاله او دنیا داسې شی ده چې کم څوک د الله تعالی نافرمانه الله تعالی هغو ته ډېره اسانه کړي هغې باندې د دنیا ډېر کثرت وي هغې ته دنیا ډېره خوږه وي او هغې ته دنیا ډېره محبوبه وي نو ځکه د الله ملاقات په مرګ باندې د هغې د مرګ څخه ډېر نفرت کوي چې کومو خلکو ته الله تعالی د خپل عشق څخه ډک او لبریز زړونه ورکړي دي د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی ملاقات دی د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی دیدار دی د هغې دا عقیده ده چې د مرګ بعد د الله تعالی میلمستیا او جنت و نعمتونه دي نو ځکه هغې به د مرګ په راتللو باندې خوشحاله کېدل هغې به د مرګ په اورېدلو باندې د الله حمدونه بیانول حضرت خواجه باقی بالله رحمه الله ته چې به کوم څوک راغلی او فلانکی سړی وفات د به ورته ویل الحمدلله چې د دنیا د مشکلاتو څخه فارغ شو ځکه هغې ته دا معلومېدله چې دلته هره ورځ امتحان دی هغې ته دلته معلومېدله چې د دې زندګۍ هر ګړی امتحان دی او په امتحان کې د سړي زندگی ډېره سخت وي او ډېره پابند دی نو ځکه هغې دې دنیا ته د مشکلاتو د امتحاناتو په نظر کتل او چې کله به د دنیا څخه رخصتېدی نو هغې ته به بې اختیاره پر خوله دا کلمې ورتلې الفزت ورب الکعبه زما دې په رب د کعبې قسم چې زما کامیابه شوم چې کله به د دنیا څخه رخصتېدی د هغې د خوله به دا چغه خطا الفزت ورب الکعبه ځکه د هغې دا زندګي وه دا عقیده وه دا فکر ولو چې ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب مرګ یو فل دی یو دوست د بل دوست سره یو ځای کوي لکه یو دوست د سیند پر هغه غاړه دی بل دوست د سیند پر دې غاړه دی چې کله په مابین کې فل نه وي او پل کرا سوی نه وي او پر پل باندې سړی تیر سوی نه وي یو دوست د بل دوست ملاقات ته ځان نسي رسولی ځکه د هغې به دا عقیده وه چې تحفة المؤمن الموت د مؤمن دپاره د الله د طرفه بهترینه تحفه مرګ دی ځکه په مرګ باندې د الله دیدار و ملاقات کېږي د مرګ بغیر به چیرې کېږي د هغې به دا عقیده وه چې مرګ د انسان دپاره سلامتیا ده والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا چې کومه ورځ د ژوند ده چې کومه ورځ د مرګ ده چې کومه ورځ د قیامت ده دا درې ورځې د سلامتیا د انسان په زندگی کې پر انسان باندې درې ډېرې ناولدې ورځې راځي چې په هغه ورځو کې سړی داسې دنیا ویني داسې اشکال ویني داسې مخلوقات ویني چې د دې څه مخکې نه یې لیدلې یوه هغه ورځ ده چې سړی د مور د نسه څه دنیا ته سترګې راښکاره کړي دا د انسان د زندګۍ ډېره ناولده ورځې ځکه د دې څه مخکې انسان څه نه یې لیدلي که چیرې یو د الله نیک بنده راسي یو بزرګ راس د سړي په راسته غوږ کې اذان وکړي او چفه غوږ کې اقامت وکړي د انسان پر زندگی باندې ډېره بهترین اثر لري دویمه هغه ورځ چې سړی د دنیا څخه سترګې پټوي او د قبر توره کنده ته ورشوه کېږي چې صرف د دنیا څخه سترګې پټوي زه کندن راځي ځکه دې وخت کې د انسان څخه ولد مخلوق د قریبانو په شکل دا ورته ناولد سي ځینې غایب سي او ناولد مخلوق د فرشتو د عزرائیل علیه السلام په شکل پر انسان راښکاره او دې وخت کې سړی داسې حالات ویني چې د هغې څه مخکې سړی نه لیدلي که د الله یو نیک بنده د انسان په نصیب سي چې هغې دې وخت کې سوره یاسین ورته وایي نو هغه سوره یاسین د انسان ډېره لو تسلي او د انسان په مشکلاتو کې ډېره اساني کوي او درېیمه هغه ورځ چې سړی د قیامت په میدان کې راپورته سي نو دا د انسان درې ډېرې ناولده ورځې راځي نو په هغه ناولده ورځو کې یوه ورځ دا ده چې سړی د دنیا څخه آخرت ته رخصت سي نو ځکه زموږ بزرګانو به مرګ دا د ځان دپاره تحفه بلله ځکه د هغې به عقیده دا و چې د مرګ بعد وصال یار دی د مرګ بعد د خپل دوست او د خپل رب دیدار دی او د خپل دوست او د خپل رب ملاقات دی او هغې ټوله زندگی د الله تعالی په دیدار کې تېروله
حضرت ممشاد دین نوری رحمه الله ډېر لوی بزرګ چې کله د مرګ وخت رالی د زکندن کیفیت را ورسېدی نو هغې ته خپل شاګردان او مریدان ناست دي. برای یو مرید لاس پورته کوي، یا الله زموږ دې بزرګ ته، یا الله زموږ دې روحاني پلار ته جنت الفردوس ورکړه. حضرت ممشاد دین نوری رحمه الله په ډېره غوسه باندې ورته وکتل، په ډېر خشم یې ورته وکتل. هغه ورته وایي حضرت زما څه غلطیا وسو؟ ورته یې اوس تاسو غلطیا وسو. ورته یې څنګه غلطیا راسه وسو؟ ورته یې بچی د الله په ذات دې مې قسم وي 30 کاله الله تعالی جنت مخ ته راته کوي. ما په 30 کاله جنت ته په شوق نه دي کتلی. زما مقصود د الله تعالی دیدار دی. ما زندگی ټوله د الله د دیدار دپاره وقف کړې ده. حضرت ابن فارض رحمه الله ډېر بزرګ چې کله وفات کېدی، د وفات پر وخت الله تعالی جنت ورښکاره کړي. د چې د جنت منظر ته وکتل برای مخ ځینې واړوی، الله تعالی دې بل طرف ته جنت ورښکاره کړي. باره د څه ویل؟ قل ان کان منزلي فی الحب ما عندکم اترکنی فقد ضیعت ایامی. ولی الله که زما د زندګۍ صله دغه چې ته ما ته صرف جنت راکړې او ما خپله زندګي د دې جنت دپاره ستړې بللي، نو فترکنی فقد ضیعت ایامی. یا الله ما دلې پرېږده، زما څه زندګي ضایع سوې ده، زما زندگی تباه سوې ده، زما زندگی برباد سوې ده. ځکه ما زندگی د جنت د طلب کې نه ده ستړې کړې، ما زندگی ستا د دیدار په تمنا ستړې کړې ده، او زما د زندگی لوی مقصد ستا دیدار. ځکه د اولیاءو دا عقیده یي چې د مرګ بعد د الله دیدار دی. نو هغې د الله دیدار د مرګ بغیر نسی کولی، نو هغې به مرګ ته د تحفې په نظر څنګه نه ګوري. حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت عزرائیل علیہ السلام رالی، ورته ابراهیم الله تعالی دې ډېر یادوي، الله تعالی دې ډېر ذکر کوي. حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته د دې څه مطلب؟ ورته د دې مطلب دا دی چې الله تعالی ستا رخصتۍ له راستولی یم چې زه به تا رخصتوم بس، ځکه د الله تعالی ډېر ذکر ستا و. حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته وایي څه معنا؟ ورته ستا روح قبض کوم. هغه ورته هل رأیتو خلیلا یقبض روح خلیله. دنیا کې یو دوست، ځکه ابراهیم خلیل الله دی، د الله دوست. ایا دنیا کې یو دوست داسې راغلی دی چې د بل دوست روح قبض کړي؟ چې الله تعالی زما روح قبض کوي. حضرت عزرائیل علیہ السلام برته اسمانو ته پورته شو، د الله عرش ته پورته شو. یا الله حضرت ابراهیم علیہ السلام مرګ ته نه دی تیار. هغې پر دې باندې ډېر تعجب وکړي چې یو دوست به د بل دوست روح څنګه قبض کوي. الله تعالی ورته ته ورسه ابراهیم ته دا ووایه هل رأیتو خلیلا یکره لقاء خلیله. آیا یو دوست دې داسې لیدلی دی چې د بل دوست د ملاقات ته څه پر شا کېږي؟ نو زه چې ستا روح قبض کوم خو خپل ملاقات ته دې راغواړم. نه یو دوست به په دنیا کې چا هم داسې نه لیدلی چې هغې د خپل دوست د ملاقات ته څه پر شا کېږي. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې واورېدل ورته عجل عجل فانا مشتاق و بی اشتیاق. حضرت عزرائیل علیہ السلام ته وایي زما روح ډېر ژر قبض کا، په ما کې ډېر شوق دی او زه د الله دیدار ته ډېر په شوق یم. نو په دې وجه باندې ورقه ابن نوفل چې حضرت خدیجة الکبرا د پیغمبر علیه السلام د نبوت د علاماتو پوښتنه کوي چې د هغې نبي به څه علامې، نو هغه یوه علامه دا ورته بیانوي چې هغه نبي به یتیمي، او دویمه علامه دا ورته بیانوي چې هغه نبي به فقیري، هغې به په دنیا کې د مسکنتو د غربت زندگی تیروي. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه السلام زندگی ډېره د مسکنت ولا ډېره د غربت ولا. د پیغمبر علیه السلام د کور حالات کله کله زه یې واقعه را نقل کوم. اکثر پیغمبر علیه السلام لور حضرت فاطمه الزهرا پیغمبر علیه السلام ته ډېره قریبه او ډېره محبوبه، ځکه پیغمبر علیه السلام به د دې متعلق ویلو الفاطمه بضعة مني، دا زما د زړه ټوکړه ده. او پیغمبر علیه السلام چې به د دې کور ته رالی نو دا به ورته ولاړېده او پیغمبر علیه السلام به یې مچاوی او په خپل ځای به یې کښېناوی. او دا چې به د پیغمبر علیه السلام کور ته ورغله پیغمبر علیه السلام به هم ورته ولاړېدی. یو ځل داسې وسو حضرت فاطمه الزهرا په کور کې بیماره ده.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې پوښتنې او عیادت له راځي چې کله دروازې ته رالی نو حال راستی ورته یې بچی ته لږ پرده وکړه زما سره د قریشو سردار عمران ابن حسین را سره دی چې زه ستاسو کور ته درسم پر تاسو موږ پوښتنه وکړو حضرت فاطمه زهرا د کور څخه حال راستی ورته یې پلاره په الله قسم په کور کې دومره ټیکری نشته چې زه د خپل ځان پرده پوک زه پرده په څه باندې وکړم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د باندې څه د خپلې وږې پټو راستی ورته بچی ته یو ځل په دې کې کښېنه چې موږ ستا پوښتنې له درس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغلی دا مبارکه د حجرې په کنج کې د پیغمبر په پټو کې پیچلې ناسته ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه ورباندې کوي او دا مبارکه دومره ژاړي چې د ژړا سه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پوښتنې جواب نشي ورکولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بچی ولې ژاړې ورته د الله رسول یو طرف ته په کور کې فقر دی مسکنت دی په کور کې نفقه نشته بچی ټوله ورځ راباندې ژاړي په کور کې بیماري ده د دوا دپاره څه د علاج بندوبست نشته ورته د الله رسول په کور کې حالات ډېر ترخه دي حالات ډېر سخت دي ورته د الله رسول په الله قسم دا ټولې برداشتولی سم یو خبره نسم برداشتولی بس هغه مې ډېره ژړوي ورته کومه خبره نشي برداشتولی ورته نن ستاسو غوندې میلمانه زما کور ته رالو زما په کور کې دومره څه نشته چې ستاسو د اکرام دپاره یې کښېږدم ورته د الله رسول په الله قسم دا خبره نسم برداشتولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ځان ته رس کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې په غیږ پورې نسی او د هغې پر ژړا پیغمبر علیه السلام ورسره په ژړاس ورته وایي بچی که ستا په کور کې مسکنت دی ستا د پلار په کور کې مسکنت دی والله ما ذقتم الثلاثه ایام فواقا ورته وایي بچی په الله قسم نن درېیمه ده چې دې نستم ګوله نه ده ورشوه سوې ورته ابي علی لیجعل ما بین المکة والمدینة ذهبا الله تعالی دا پیغام هم راکړي دا پیشکش هم راته وکړي چې د مدینې او د مکې په مابین کې چې څومره غرونه دي دا به ټوله درته سره زر کړم لیکن ما ویل یا ربي اجوع یوما واشبع یوما یا الله یو ورځ لوږه یو ورځ مړتیا بس چې په کومه ورځ باندې وږی سم په هغه ورځ به صبر کوم چې په کومه ورځ باندې موړ سم په هغه ورځ باندې به شکر زما امت کې فقیران را روان دي د هغې په کور کې به فقر او مسکنت دي زما په امت کې داسې انسانان را روان دي چې د هغې د کورنۍ انسانانو د علاج به بندوبست کوي زما په امت کې داسې انسانان را روان دي چې د مسکنتو درپدرۍ سبب پر هغې باندې بچي بغار او ژړا کوي د هغې به دا حوصله یي د هغې به دا تسلي چې دغه حالات که زما په کور کې تیر شوي دي دا حالات زما د نبي په کور کې هم تیر شوي دي زه دا درته وایم چې د پیغمبر علیه السلام زندگی عجیبه په مسکنت و فقر کې زندگی وه حضرت علی رضی الله عنه د ماښام وخت دی کور ناست دی او بچی حسن و حسین دی او په کور کې څه نسته حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه زهرا ته وایي ته ورسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته ورسه که په هغې کې څه و د دې بچیانو دپاره به یې راوړې زه به صبر وکړم ته به صبر وکړې دا بچیان په صبر حسن و حسین نه پوهېږي حضرت علی رضی الله عنه په کور کې انتظار ورته کوي حضرت فاطمه زهرا راله د ماښام د لمانځه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ماښام د لمانځه بعد پر سنت لمانځه باندې ولاړ دی د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک دا و چې د ماښام د لمانځه بعد یې سنت په کور کې کول او دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه وه چې کله حضرت فاطمه زهرا دروازه وټکوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ چابک چې ژر سلام په وګرځوئ ام ایمن د کور مینځه ده هغې ته وایي ته ورسه الله دې خیر کړي دا ټکهاری د دروازې د فاطمې دی ورته الله دې خیر کړي فاطمه څنګه بې وخته راغله چې هغې ته کوم مشکل دی کوم تکلیف دی دا وخت خو د هغې د راتګ نه و چې کله دروازه خلاصه شوله حضرت فاطمه زهرا راله کښېنسته هغې یو ساعتکۍ د خپلې بېوسۍ اوښکې پیغمبر علیه السلام ته تویې کې بخاری شریف روایت دی شکت فاطمه مجل یدیها دا د لاس تڼاکې ورښکاره کړي ای د الله رسول ټول ورځ وربشې دي شازه ده غرګۍ دي دا امیدوم په هغې باندې لاسونه تڼاکې دي ورته چې اوبه راوړم د سینه کې مې شنې لارې پیدا سوې
او د مدینې ټولو انسانانو ته منځ یو غلامان ورسېدل، که د فاطمې د خدمت لپاره یو غلام یا منځ دې ته ورکول شي څه به وشي؟ پیغمبر علیه السلام ورته بچې دا نبوت دی، دا بادشاهت نه دی چې در څو پورې د مدینې ټولو کورو ته نه رسېدلي تر هغه وخته د پیغمبر کور ته نشي راتللی. ورته بچ اخر حضرت فاطمه زهرا ورته د الله رسول زه په دې نیت رالم زما بچي وږي دي. پیغمبر علیه السلام ورته بچې زما په کور کې 5 بزې ولاړې دي د غنیمت دي، د بیت المال د غنیمت دي. ایا دا دې خوښه ده چې دا 5 بزې د ځانه سره بوځې که 5 کلمې در وښیم په آخرت کې به ډېره ګټه درته. حضرت فاطمه زهرا په دې پوهېږي چې زما پلار زما امتحان اخلي، دا نه راته وایي چې هغه به هم درکم دا به هم درکم. حضرت فاطمه زهرا یو ساعت کې ساه ونیوله، ماره ورته بس د الله رسوله بس کلمې راوښه چې کوم شی ما ته په آخرت کې ګټه کوي هغه راوښه. پیغمبر علیه السلام ورته بس بچې دا کلمې وایه، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین. ورته بچې بس دا 5 کلمې ستا دپاره ډېرې خیر دي. حضرت فاطمه زهرا چې څنګه راغلې وه دغسې راغله، چې کله راغله حضرت علی رضی الله عنه په کور کې په دروازه کې انتظار کوي. ورته فاطمې ولاړې څه دي راوړل؟ داسې ورته ویې ذهبت للدنیا وجئتک بالآخرة. ورته علي د دنیا دپاره ولاړم لیکن آخرت مې راوړی، زه تللې په طلب د دنیا کې وم د هغې خوا مې د آخرت یو څو کلمې راوې. هغه څه ورته والله ان هذا اليوم خیر ایامک، په الله قسم دا په ټولو ورځو کې ستا د زندګۍ بهترین ورځ ده. ځکه زه دا وایم د پیغمبر علیه السلام زندگی د فقر زندگی وه. نو ورقه ابن نوفل حضرت خدیجة الکبرا ته د پیغمبر علیه السلام دویمه نښانه دا بیانوي چې هغه نبی به فقیر نبی، او دریمه نښانه دا ورته بیانوي چې د هغې معرفت او شناخت او د هغې سره به محبت د ټولو شجرو او د ټولو حیوانانو وي، چې په کومه لاره کې تیریږي د درختو ته به دا ور معلومیږي چې دا نبی دی، د هغې به ورسره محبت، او چې په کوم لاره کې تیریږي حیوانان چې ویني حیوانانو ته به دا ور معلومیږي چې دا نبی دی، د هغې به ورسره محبت، دا به داسې نبی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق حضرت جابر رضی الله عنه وایي موږ چې به کله په مدینه کې روان مستمع حجر ولا شجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وایي چې په مدینه کې به د پیغمبر علیه السلام سره روانم، که به درخته وه که به ډبره وه، هغې ټولو به الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نارې ویلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې حضرت جابر رضی الله عنه ورسره دی، زنګله ته وراوړي د ضرورت دپاره، لیکن هلته زنګله کې کشني کشني بوټي دي او په هغې باندې د پیغمبر علیه السلام پرده نه خوندي کېږي. نو آخر حضرت جابر رضی الله عنه ته ورسه هغه درخته ده، هغه درخته ده، دې 2 درختو ته سلام ووایه، ورته التئما علیه، تاسو سره راجمع سئ یو ځای سئ سره چې زما پرده خوندي سي. نه هغه درختې په دې مځکه کې ریښې شکوي سره نږدې کېږي او دواړه سره یو ځای سي، بیا پیغمبر علیه السلام خپل ضرورت پوره کوي، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خدمت لپاره راجمع کېږي. نو درختو ته به هم دا ور معلومیږي چې دا نبي دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې آرام کوي، پروت دی، صحابه ناست دي، یو درخت ته د هغې خپلې ریښې وشکولې، په دې مځکه کې راځي. پیغمبر علیه السلام چې پر کوم ځای پروت وي پر دې سره یو څاڅکی سایه وکړه ورباندې راکږه سوله، هغې څه وروسته برته دا درخت ته ولاړه په خپل ځای ودرېدله. صحابه ډېر په تحیرو کې دي، ډېر په تعجب کې دي چې دا څنګه وشوله. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راکښېناستی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته د هغه درختې واقعه بیانوي. پیغمبر علیه السلام ورته کومه درخته؟ ورته هغه درخته. پیغمبر علیه السلام ورته دا درختې زما سره ډېر عشق و مینه وله، او چې زه کله دلته تېرېدم دې د الله په حضور کې فریاد پیش کړې چې الله ستا یو محبوب نبی پر دې لاره باندې تېرېږي، ما ته دومره اجازه راکړه چې زه د نږدې سه د هغې دیدار وکړم. او الله تعالی هغې ته د عرشه څه اجازه ورکړله، ځکه هغې زما دیدار له راورسېدله، او چې کله یې زما دیدار وکړې ورته د خپله ځای ورسېدله. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت معلومات درختو ته هم کېدی.
ورقه ابن نوفل حضرت خدیجه الکبرا ته وی دا غي و علامه بدای چې حیوانانو ته به هم دا معلومات کیږي چې دا نبی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د حیوانانو عجیبه مینه او محبت. په حجۃ الوداع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیوانان ذبح کوي. ډېر حیوانان رالو، سلو شان حضرت علی رضی الله عنه د یمن سره وستلی دي او پیغمبر علیه السلام چاړه پلاس کې د حیوانان راضي د ذبح کوي. حیوانان مخته پر رسی کې تړلې دي، دا هر حیوان پشي رسیش کوي او په منډه راځي پیغمبر ته خپل غاړه اږدي او پیغمبر د هغې پر غاړه چاړه ورتېروي. حیوان ته دا ور معلومه ده چې زور مخ چې کم څوک ور مخته سو د هغې پر غاړه باندې چاړه تېره سوه، لیکن د هغې سره دا احساس دی چې چاړه د چا د لاس ده، ځکه هغې رسیش کوي یو د بله څه ځان را مخته کوي او پیغمبر علیه صلات وسلام ته غاړه ایږدي. مدینه منوره کې یو انصاري صحابي په منډه باندې رالی، ورته یې د الله رسوله زما اوښ نافرمانه سوی دی، زما اوښ په غوسه او په غضب کې دی او د دې اوښانو د عادت سره چې څوک ولدي هغې ته دا ور معلومیږي چې اوښ چې کله په غوسه کې راسي دا بیا ډېر خطرناک وي، بیا دمزري سم خطرناک وي، د هر حیوان څخه خطرناک وي، بیا هغه انسان دستي قتلوي او ختموي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته اوښ چیرې ولاړ دی؟ ورته په باغچه کې ولاړ دی. پیغمبر علیه صلات وسلام انصاري د مخه دی، پیغمبر علیه السلام ورته ته ما وروله چې کله دروازې ته ورسېدې، د کوچنۍ دروازه ده، د هغې واخوا ته اوښ ولاړ دی، د هغې زګونه په خوله کې دي، هغه د خشم اواز کوي. پیغمبر علیه السلام ورته افتح لی الباب، دروازه را خلاص سک. هغه انصاري ورته انی اخاف علیک، د الله رسوله زه بیریږم چې دا اوښ به دې خوږ کې در باندې را حمله بسي. پیغمبر علیه السلام ورته ته دروازه را خلاصه که لیس علی منه بأس، په ما باندې باک مه کوه، ما اوښ سره پرېږده. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه انصاري دروازه ور خلاصه کله، د اوښ چې سترګې پر پیغمبر علیه السلام وموښتې، د هغې د سترګو اوښکې د پیغمبر علیه السلام پر پښو باندې وموښتې. فالقا بجرانه فجرجر، هغې رالی خپله غاړه د پیغمبر پر پښو باندې ورته کښېښوله او په د تسلیم په شکل باندې ورته پرېوتې. پیغمبر علیه السلام انصاري صحابي ته وایي ته رسۍ راوه. هغې چې کله رسۍ راوړله نو پیغمبر علیه السلام د هغې پښې ور وتړلې، ورته اذن لا یعصیک ابدا، چې ده ته څومره ژوند الله ورکړي تا ته څومره ژوند الله درکړي بیا به ستا نافرمانه نه شي. یو بل اوښ هغه هم د نافرمانۍ په شکل د باغچې په بل سر کې ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام د هغې اوښ پر طرف روان سو، هغې پر رامنډې کړې چې رالی د هغې اوښکې د پیغمبر پر پښو پرتې وې او پیغمبر علیه السلام ته یې سر کښېښوی. پیغمبر علیه السلام هغه ور وتاړی، ورته یې دا به په ټوله زندګي کې بیا ستا نافرماني نه کوي. نو ما درته ویل چې اوښانو ته هم دا ور معلومېدله چې پیغمبر دی او د الله محبوب دی او آخرنی نبی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې ناست دی، یو اوښ په منډه باندې رازغلي، چې کله رالی مسجد نبوي ته راننوتی او چې کله رالی فالقا بجرانه، دا سر د پیغمبر علیه السلام په پښو کې او د دې سره سترګو سه دومره اوښکې ولاړې 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 حتی ابتل الارض، د مسجد نبوي مځکه ټوله په نودس وله. صحابه حیران دي، اوښ پروت دی، د پیغمبر علیه السلام پر پښو یې سر ورتېږد او د سترګو سه اوښکې بهیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا اوښ فریادي دی، ما ته فریاد را رسوي او دا اوښ د یو چا شکایت کوي، د یو چا د ظلم څخه ما پورې ځان را رسوي. چې دی په دغه مجلس کې د یو انصاري صحابي پسې رالی، ورته یې د الله رسوله زما اوښ دی، زما څه نافرمانه دی. هغه اوښ په زبان حال پیغمبر علیه صلات وسلام ته شکایت پیښوي، ورته یې د الله رسوله چې زه کله ځوان وم تکړه وم نو ما د ده سره خپله وفا کوله، د ده ټول خدمتونه و بوټي راوړل هر څه ما کول، لیکن چې زه کله ختم سوم کمزوری سوم زما عمر تیر سو، دی زما د هغې وفا بدله په دې شکل راکوي چې ده و چاړه راته تېره کړې ده، زما پر غاړه باندې چاړه راایږدي. زما د طرفه وفا وه، دی د وفا عوض په هغه جفا باندې ماته راکوي. پیغمبر علیه صلات وسلام انصاري صحابي ته سی کوي، هغه وایي ما د ده د ذبحې او د حلالېدو اراده کړې ده. پیغمبر علیه السلام ورته هغه اوښ خو ستا څه ډېر فریاد کوي، ورته دا اوښ به ما ته راک. هغه ورته زما مور و پلار دې درته قرباني، اوښ به څه اوښ به زه تا ته څنګه نه درکوم. د پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه اوښ په هیبه پیغمبر علیه السلام هغه اوښ آزاد کړي.
چې آزاد کې فرغا رغوتن هغه اوش اسمان ته خوله پورته کړه ناره یې کړه چې هغې ناره که پیغمبر علیه السلام ورته آمین. فرغا رغوتن ثانیه هغې دویم ګشت اسمان ته خوله پورته کړه بیا یې ژړه بیا یې ناره وکړه پیغمبر علیه السلام بیا ورته آمین. فرغا رغوتن ثالثه دریم ځلې بیا اسمان ته خوله پورته کړه پیغمبر علیه السلام بیا ورته آمین. چې کله اوس څلورم ځل خوله اسمان ته پورته کړه چې هغې ناره وکړه پیغمبر علیه السلام د سترګو اوښکې راغلې بهر. صحابه ناست دي صحابه په ترتیب نه پوهېږي. آخر صحابه د پیغمبر علیه السلام څه پوښتنه کوي چې د الله رسوله د هغې پر 3 ځله د آمین ورته وایي او پر 4م ځل د اوښکې توکې د دې په مقصد او په غرض باندې پوه نه سو. پیغمبر علیه السلام ته یې وغوښته چې کله ما ازادي ورکړله هغې زما د امت دپاره دعا وکړه چې الله تعالی دې ستا پر امت باندې ظالم نه مسلط کوي چې ستا د امت استیصال وکړي د سره ختم کړي. ما ورته آمین. او بیا دعا وکړه الله تعالی دې ستا امت په کاختي باندې نه تباه کوي. ما ورته آمین. او الله تعالی دې ستا امت د دشمن په ذریعه باندې د مځکې څخه نه ختموي. ما ورته آمین. هغې څلورمه دعا وکړه چې الله تعالی دې ستا په امت کې اتفاق راولي او ستا په امت کې د اختلاف نه وي. دې باندې ما امین نسو ویلی ځکه زما رب ما ته وختي لا دا پیغام را کړی چې ستا په امت کې به تفریقي ستا په امت کې به اختلافاتي او ستا په امت کې به یو د بل سره نفرتونه وي. نو ما ته دا یقین سو چې دا دعا نه قبلېږي ځکه دا فیصله الله تعالی ډېره وختي کړې ده. نو پر هغې باندې ما ته افسوس او ژړا ودرېدله. نو ورقه ابن نوفل هغې چې حضرت خدیجة الکبرا مبارکي ته د پیغمبر علیه السلام نشانې بیانوي. نو یوه نشانه دا ورته بیانوي چې هغې به یتیم نبی پیدا کیږي د هغې کفالت به رب العالمین پخپله کوي. دویم دا دی چې هغې به فقیر نبی پیدا کیږي پر هغې باندې به د عربو د یو مالدارې زنانې مال و دولت خرڅېږي. او درېیمه نشانه دا ده چې د مځکې پر مخ باندې چې څومره درختې دي څومره کاڼې دي د هغې به د دې نبي معرفت او شناخت هم لري او د ده سره به ډېره مینه او محبت لري. او څلورم چې هغې د مځکې پر مخ څومره حیوانان دي هغه حیوانانو د به هم د دې نبي نبوت ور معلومېږي ځکه دا عالمي نبي دی او هغې به هم د دې نبي سره ډېر محبت لري او د دې نبي په نبوت باندې به د هغې اطمینان وي. حضرت خدیجة الکبرا د هغې څه وروسته د ورقه ابن نوفل سره پیغمبر علیه السلام را ولاړوي. عداس نامي یو راهب دی هغې ته یې راولي. هغې باندې هم ډېر عمر تېر سوی دی او ډېر بوډا او زوړ سړی دی. هغې ته چې کله پیغمبر علیه السلام کښېناوی او د پیغمبر علیه السلام حال یې ورته بیان کړ. هغې چې پیغمبر علیه السلام ته ورته راوز کېږي چې پیغمبر علیه السلام ورته راوز کېدی ورته ته نور ما ته رانږدې سو. چې کله پیغمبر علیه السلام نور ورته رانږدې سو هغې د پیغمبر علیه السلام د بدنه څه کمیس او لباس پورته کړی. د پیغمبر علیه السلام د وژو په مابین کې الله تعالی مهر نبوت ورکړی و. بعضو روایاتو کې راځي لکه د کوترې هګۍ په داسې شکل باندې غوټه والا چې دا د ده د نبوت مهر و دا د ده د نبوت نشان و دا د ده د نبوت تصدیق و. هغې چې کله د پیغمبر علیه السلام مهر نبوت ولیدی د هغې د خولې څه یو چغې وختې او هغې په سجده کې پروت و در ډېره پورې د یا قدوس یا قدوس نارې وهلې او هغې هغه ارمانو تمنا ښکاره کړله چې کومه ارمانو تمنا ورقه ابن نوفل ښکاره کړې وه هغې هم دا ویل کاش الله تعالی ما ته زندګي را کړې وای کاش الله ما ته ځواني را کړې وای چې کم دور کې قوم ستا مقابلې ته درېږي او قوم تا د مځکې څه باسي او د دې وطنه څه دې پسې اخي ما به ستا مدد او ستا کومک او ستا نصرت په ډېر ښه شکل باندې کړی وی. نو یو طرف ته د اسمانه څه وحي را روانې دي او بل طرف ته چې شیطانان اسمانو ته پورته کېدو هغې په سکروټو ویشتل شروع سو چې کومې د غیب خبرې کاهنانو کولې هغه خبرې ختم سوې او بل طرف ته د کسرا په ماڼۍ کې زلزلې راتلې او ناوله د حالات او نهر ساوه خشک سلو او بوتان ټوله نسکور پراته دي
په دې حالاتو کې چې ناولد د حالات شاه فارس چې د فارس غټ بادشاه او د وخت عظیم قدرت هغې دستي د ملک کاهنان راوغوښتو چې وګورئ د مځکې پر مخ کومه پیښه سوې ده چې پر موږ دا ورځې دي د حالات څنګه بدل را روان دي. کاهنان چې یو ځای سره جمع سو چې کومو شیطانانو دوی ته د اسمان خبرې راوړلې هغه یې ټوله راوغوښتل چې تاسو د اسمان حال راته بیان کړئ کومه پیښه سوې ده. هغه ورته وایي چې موږ اسمان ته ورښکاره سو اوس موږ په اسمان کې په کاڼو په ستورو په سکروټو ویشتل کېږو. نو هغوی دستي عذر بیان کوي چې موږ حالات نسو بیانولی. هغه شاه فارس یو 2 ورځې بعد خوب ویني. په خوب کې الله تعالی خپل عرش اسمانو ته ورطلبي او په عرش کې یو صاحب عمامه ناست دی چې د هغې پر سر لنګوټه ده او ده ته دا وایي چې خپلې خزانې هغه چاته تسلیم کړه. هغه صاحب عمامه څوک؟ پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام حدیث دی قد اعطیت کنز من الاحمر والابیض، الله سري او سپینې خزانې ټولې ماته په نصیب راکړي. د هغې څه وروسته بیا الله تعالی د پیغمبر علیه السلام نبوت ته ترویج ورکوي. چونکې ټیم مختصر دی، که زندگی وا د دې بیان بله شپه بله جمعه کې کو. الله دې